بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم سراج مومن او تاسو ته مې یوټیوب چینل کې ښه راغلاست. امید لرم چې روغ او جوړ به د صحت جامې به مو په تن وي. ملګرو ستاسو سپورټ ته اړتیا لرو. زموږ یوټیوب چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. د یورپ تلونکي د یورپ ته د تلو شوقیان دی اول دغه ویډیو ګوري چې زموږ د افغانان وروڼه د ترکیه په بارډر کې څرنګه وهلي دي او څرنګه مات ګوډ پراته دي، وینې پرې راماتې دي. نو څوک هم چې د یورپ شوقیان وي اول دغه ویډیو مکمل وګورئ او دا ویډیو در سره مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ چې ټول یې وګوري. نو زه هم درته خپل ایکسپیرینس شیر کوم. زه هم د یو ځوان په څیر زه هم ځوانم. ما هم څو ځل دا کوشش وکړو چې د یورپ لاړ شم یورپ ته او پیسې وګټم او محنت به وکړم او داسې یو نیشنلټي به واخلم او پلان کې او بیستان کې ډېرې خبرې. نو چې ملګرو دا ترکیه کې کوم ملګري وو هغه وویل چې مه راځه سختي ده. نو موږ چېرته منله؟ ما چېرته منله چې داسې وو هغسې. خو چې دا ویډیوګانې مې وکتې او ملګرو یو بل ملګرو ویډیوګانې را سینډ کړې او دا سخت حالات مې وکتل. نو ما توبه ویسته مال چې مور او پلار زه نه ازاروم. توبه مې ویسته او مال نه ځمه چې چېرته مې رزق وي هملته به زه ژوند تېروم او بس. نو ما توبه ویسته د یورپ د تګ نه. زه تاسو ته هم وایم د یو ځوان په حیثیت مور او پلار مه ازاروئ. خدای ته وګورئ، پیسې په هر ځای کې ګټلی شئ. که دلته محنت وکئ، دلته هم پیسې وګټئ. اولته هم څه په ونو کې پیسې نه دي راځوړند چې تاسو یورپ ته لاړ شئ او په تاسو وایئ چې په ونو کې پیسې راځوړند وي او موږ به یې ترې راوشلو. نه، دا ستاسو سوچ غلط دی. هلته به د دې ځینې یو په ډبله محنت کې هلته دومره خلکو سره وخت نه چې په یو بل باندې سلام واچئ، ټول په کارونو کې بوخت وي. او ملګرو یو بله دغه کیسه در سره شیر کوم. دا انګریزان چې کوم دي دا د انګلینډ خلک دو د ریټایر کسان سره راجمع کړئ او دغه کې کېنول په یو حال کې دا ټول ریټایر انګریزان یې راجمع کړه. نو د نیشنلټي په باره کې پوښتنې کولې چې د غیر ملکیانو له موږ نیشنلټي ورکو که نه. نو چا یو قسم نظر ورکو، چا بل قسم. خو یو انګریز پاسېدو، هغه ویل چې دو ته ورکړئ نیشنلټي. ټیک ده چې اوس وخت کې به دو پیسې ګټي او خپل کور ته به یې لیږي، خپل کور به پرې ساتي. خو د دو چې کوم راتلونکی نسل دی، بچي دلته غټ شي، هغه به راغټ شي او به لاړ شي خپل وطن ته. د پلار او د نیکه ډوکي به خرڅ کړي او دې وطن ته به یې راوړي. نو زموږ ګټه ده. نو ملګرو دو ډېر آینده مخکې دپاره سوچ کوئ، 100 کاله مخکې دو سوچ کوئ. دو که موږ ته نیشنلټي راکوي دو موږ کې فایده ده. یو خو دا ده چې د دو آبادي ورځ ته ورځه کمیږي. اوس آسټرالیا اوس اعلان کړی دی چې مطلب د آبادۍ د پیدایش ریټ پکې دومره کم شوی دی چې اوس دو لګیا دي نور ملکونو ته نیشنلټیانې ورکوي او ډېرې په اسانتیا سره. دا څه دو زموږ نه فایده ده، څه هغه یې نشته چې مطلب دو موږ کې تاوان دی. موږ کې دو الټه ګټه ده. نو زه دغه هیله لرم چې دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ او خدای ته وګورئ د سختو لارو باندې د تګ نه دغه وکئ، ډډه وکئ، مه ځئ په دې سختو لارو. د مور او پلار ازار مه اخلئ، خپل تعلیم وکئ، خپل رزق همدلته هم ګټلی شئ. چې دومره خواري دلته وکئ انشاءالله چې الله پاک وایي ته حرکت کوه برکت لري. د مور او پلار ازار مه اخلئ، په هر ځای کې به کامیاب استئ. که تاسو مور او پلار ازار وانه غستو انشاءالله الله پاک به هم تاسو ته کامیابي در نصیب کړي او هر ځای کې به کامیاب استئ. دومره خواري او محنت په خپل وطن کې وکئ، په خپله خاوره کې وکئ انشاءالله چې کامیابي به مو در نصیب شي. نو تر بلې ویډیو پورې والسلام.